بل یو تپوس خلک ډیر زیات کوي او غدا د چیرې خلک د 14 اگست په موقع باندې تصویران لګوي د چوکونو کې هر سړی ځان له تصویر ایستلې دی او غټ دغه باندې لګولې دی او جشن ازادي مبارک او 14 اگست مبارک ته دې څه پیدا ده لکه ستاسو شکل لسی د خلکو یادېږي چې دا خامخا په چوک کې لګولې او مليانم لګولې دي او امیانم لګولې دي او غټانو لیډرانو ورکه ستاسو شکل ډومنګ په کار نه میخ کار کوراته څه ضرورت ده چې خپل تصویر لګولې تصویر چې کله کاغذ ته وروته دا په اتفاق د امت باندې حرام دی دی جوړولم حرام دی او دی لګولم حرام دی او دی تصویر استلم حرام دی وره یو صورت کې دا جایز نه دی زمونږ د ملک چې د لعنتونو سره مخامخ دی دا وباګانی دي دا منګیانی دا څه چل دا ځکه چې موږ د چوغونو کې تصویران لګولې د الله د رحمت ملائکه بند کړي بس که الیکشن دیم تصویران که 14 اگست دیم تصویران او په دې چوکونو کې لګېدلې دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ځای ته د رحمت ملائک نزي کوم ځای کې تصویران لګېدلي که په کور کې دنه لګېدلې دي نزي که په چوک کې لګېدلې دي نزي د رحمت ملائک باندې او لعنتونه را باندې راوري یو ستا په وجه را باندې راوري تا تصویر لګولې ولکه ستا دا شکل زمونږ دونه خو نه یادېږي بس تا مونږ یې نو کنه بس خبره ختمه تصویر سره لګې او درخواست مې دا دی دا نه چې د مولا تصویر لګېدلی که نه به جایز وي او چې د امید لګېدلی به جایز نه وي د امی تصویرم ناروا دی او د مولا تصویرم ناروا دی اگر کو دونه پټکې ولې نه یواله د مولا په دغه باندې نه جایز کیږي یو شی درخواست مې دا دی چې دې تصویرانو نه ډډه وکړي د ګناه کار دی څه پیدا ده په دغه ورځ باندې الله ته د شکریا او 2 رکعاته نفل وکړه الله به شکر دی چې د هندوانو د غلامۍ او د انګریزانو د غلامۍ نه خو دې کم از کم آزاد کړي آزاد عبادت خو کولای شو جمعه ته خو په کلاو زینت لې شو کنه مدرسې ته لې شو جمعه ته لې شو تقریر کولای شو په آزادۍ باندې په دې خبرو د الله تعالی شکر ایستل وکړ دي